یاره میرا خانه دا دل خو پریدم خو کبیا داسې غلط حرکت وکړو که نه ویم خدای راسې مګرې ویم باسې ګړې به بیا وړم پوه شو که نه بالکل پوه شو لکه پوه شو که نو ته د کلي مشر یې ته لږ پوهه وکړه ته د څه دپاره یې هسې مشر کېږي اجازت دی دا په مخه دې ښه باړه په مخه دې ښه ده په مخه دې ښه لکه څه د ځان نه نقصان ورکوئ اصل کې سر خلک د بجلی ډېره فضول خرچي کوي بالکل سر د بچت خواړو خیال نه ساتي سر کلک بچت خلکو کولی نو تاسو ټول ټیک وایي بچت ډېر زیات ضروري دی خو ابتدا موږ له د خپل ځان چې کوم دی شروع کول پکار دي سر زما په کور کې 25 بلفس بلیږي جی نن نه پس به زه صرف 40 بلفس بلوم شاباش او سر زه به د 2 بلبونو قرباني ورکوم نن نه پس به زما په بنګله کې د ګیټ او د ګراج بلب بالکل نه بلیږي او سر زه به د ایر کنډیشنر د ټي وي او وی سي آر نه علاوه صرف 2 بلبونه بلوم او زه به پورا د 10 بلبونو قرباني ورکوم 2 به سپټن نه بلی او یو بلب به زما بابوګان بالکل نه بلی ډېر اعلی سر بهترین سر ویری ویل سر اوس به مونږ داسې وکړو چې د بچت تلقین به شروع کړو خلکو ته چې بچت کوئ بجلی ډېره مه ضایع کوئ او نو مثلا تاسو پوه شوئ که نه مطلب دا دی چې بجلي ډېره زیاته خرڅ کول نه دي پکار خان موږ خو زیاته بجلی نه خرڅ کوو خو دا نور خلک هم پوهېدل پکار دي که نه راشه ګوره ته لاس راته کړې زموږ نه په نورو خلکو زموږ د خپل ځان ذمهواري وه بله دا که داسې یو کس بل ته ګوري که نه نو بیا خو ډېره ګرانه شوه هغه نه شو که شه